سکول ته به بچي لیږو کالج ته به لیږو یونیورسټۍ ته به لیږو موږ پښتنو کې پریز نشته موږ نه ډاکټران پکار دي ډاکټران وایي که نه ډاکټران پکار دي پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړي موږ له په کچرو کې ججانو وکیلانو پکار دي دا لارې کوڅې ټولې ګډې وډې دي موږ له انجینرانو چې په هوا کې چکرې وو ماسټر صاحب موږ له پایلټانو او زمونږ ترقی وشي دنیاوي اعتبار سره موږ له ساینسدانانو خو دې هر څه سری ماله په مسجد کې په مصلی باندې امام اوس قدرتي आवाज نه راځي قدرتي دی مولا سره نه لګي ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی پایلټ پکار دی اور ساینسدان پکار دی ها او ما مولیان پکار دی زما مزاج کې پنی دا زه زیاتر پنی وایم خو د عبرت نه ډکي ما که انسپکټر ته په موټروی باندې ویلو چې ما ته انسپکټر وی چې ماسک کدھر ہے ما ورته چې داړي کدھر ہے خدا خو زما یو پنی اندازو ته خبرې پرون نابلوز د پنجاب کې د سند وزیر اعلی سره عمران خان ملاوېده نو چې دواړه یو بل سره ملاوېده نو یو بل ته چې ماسک کدھر ہے بل ورته داړي کدھر ہے ما مر زمون خبرې الحمدلله استاد وزیر اعظم په خوله جاری شوې بهرحال تراو د پر د قرآن حافظ پکار دی ما ته د سنت مطابق جون اخوی تبلیغیان زما د باطن اسلام کې حق پرست پیران ما ته د قرآن ترجمو کې شیخ القرآن ما ته حدیث اخوی شیخ الحدیث زما د اسلام حفاظتو کې مجاهدین د ختم نبوت دفاع کی غازیان ختم نبوت سکول کالج یونیورسټي ضروری ده خو مسجد مدرسې ته مو اولاد بچی لیږو او زما امید ده چې د کوم ماشومانو ختم دي دا مدرسې ته جمعات تم راځي او سکول تم ځي ځکه نه ځي زه خراج تحسین پیش کوم د دې والدینو ته د دې استاد قاری صاحب ته اور کم ماشومان چې صرف سکول ته ځي او مدرسې ته نه ځي سکول کې بس زده کوي CAT کیٹ منا بلی DOG ډاک منا کتا نو چې کور ته راشي مور ته وي بلی او پلار ته وي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وي کیټ او ډاک نه تیر شه بچو ته قرآن وښایه حدیث ورته وښایه شریعت ورته وښایه طریقت ورته وښایه ختم نبوت ورته وښایه عقیده ورته وښایه ښکلي عمل ورته وښایه لہذا د اولاد د بچو صحیح تربیت به کوي انشاءالله کوو انشاءالله اولاد بچو ته قرآن به ښیو انشاءالله اور د ختم نبوت دفاع به کوو د پیغمبر د ختم نبوت دفاع کوو انشاءالله دا د ختم نبوت د دفاع مسله یو اجتماعي ده حاجي صاحب خفه کېږه مه که د چا کم جماعت سره تعلق وي ستا کې کومې پارټۍ سره تعلق وي پاکستان کې ټولو پارټو والا بولو مسلمانان دي څه دي چې کومې پارټۍ سره تعلق وي لیکن د ختم نبوت دفاع کوو انشاءالله د ختم نبوت دفاع کو مساجد آباد کو مراکز آباد کو خانقاهونه آباد کو او زندگی د قربانی والا د مال قربانی د جان قربانی د اولاد قربانی خلق قربانی څه ته وي یو کس بل کس ته وي الکه قربانی بکې او جی غټ اختر را روان دي میخه می راوستي جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے نن پختانو قربانی څه ته وي ساروی لالو ته قربان او جی قربانی بکو ولستا تاریخ ډک نه دی د اولاد قربانی د جان قربانی د مال قربانی تا د اولاد قربانی ورکړي دا د ستا د پښتون تاریخ دی دا د مسلمان تاریخ دی تا د خپل سر قربانی ورکړي الای کلمت الله د پاره ستا د خپل مال قربانی ورکړي دا ټولي قربانی دي نن خلک قربانی څه ته وي او جی قربانی بکو میخه می راوستي میخه بس میخه ته قربانی وي غوا ته قربانی وي د ګډ او د بيزي چيلهغه ته قربانی وي نه جی صرف یہ قربانی نہیں ہے ستا ټول تاریخ د قربان ډک دی اور دعوت خلق څه ته وي دعوت مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ لوگ دعوت کس سے کہتے ہیں وہی کانا ہو رہا ہے تو دعوت ہو رہی ہے کانا ہو رہا ہے او د پیغمبران دعوت د چا سمجھ کې نه راځي 1,24,000 اوس خلک دعوت پیټ او پلیټ ته وي چرته دعوت نشته چې ورشو د پیغمبران دعوت د په سمجھ کې نه راځي تبلیغ د په سمجھ کې نه راځي اور پیټ او پلیټ زو مفتی عمر صاحب 13-14 کې سالند موږ الحمدلله د علماء سیاست پاتې نه موږ ختم نبوت پاتې نه موږ د دفاع ناموس رسالت پاتې نه موږ جهاد پاتې دی نه موږ دعوت او تبلیغ پاتې او چې ځان ته دیوبندي وې د دیوبند هر جماعت په منی د دیوبند هر شعبه په منی کاغه د تدریس میدان دی کاغه د تصوف میدان دی کاغه د جهاد میدان دی کاغه د تبلیغ میدان دی کاغه د سیاست میدان دی
دا ټول به مني الله ته دیوبندي او کدی کله یو نه څوک انکار کوي دیوبندي کې دی شي وای کې دی شي مونږ لاړو ملتان کو کوړهټ ټاکه زه مفتی عمر صاحب لسو بجو ټیم کې تعلیمی گشت کو د پټو طرف روان شو اوس یو پنجابي زمیندار کاکا دی کورپا اس کے ہاتھ میں ہے کورپا رمبی ته وي زمکه نرموله ګوډ کو ماغه ته دعوت ورکا ماته مفتی عمر سے بغت چچا ہم مسجد سے آئے ہیں اور دعوت کی نیت سے آئے ہیں آپ کو دعوت دینے آئے ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں اس کا چاچا پر جواب کی ہوئی کہ دعوت بھی قبول ہے مسجد میں بھی آئیں گے لیکن یہ تو بتا دو دعوت میں کیا پکایا ہے بس مفتی صاحب سردار سی رومال خلیته ونه یو خړته وال چې مردا مونږ ته دعوت او تبلیغ یادو د خبره پیټ او پلیټ ته واړوله مونږ ته یو تبلیغ یا دعوت یادو د خوراک ته واړوله خپکیږي ما نن د انبیاو دعوت سمجھ کې راځي نن خوراکونو ته دوا الکان درې الکان مرګر راجم شي وای چرته دعوت نشته چې لاړ شو الله دې د دعوت د مهنت قدردانی مونږ ته نصیب کړي